د ادبي لارښود او د سنګر د بانی چیرمن کلیزه به اکتوبر کې کولی شي. د پروفیسر جانزیب نیاز صاحب او لایقزاده لایق صاحب د شخصیتونو شایان شان دستوري ته حتمی شکل ورکړی شو. تفصیلات: د ادبي لارښود او ماهر تعلیم پروفیسر جانزیب نیاز نوم ته د منصوب صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا غونډه د ښاغلي سید محمد جاوید د صدارت لاندې پیښور کې وشوه. د سنګر د سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز، چیرمن پروفیسر سیرمنګل، د کابینې د غړیو نورالبشر نوید، ډاکټر علم یوسفزئی، فریدون خان، جمشید علی خان، ډاکټر گوهر علی شاه گوهر، محمد زبیر خان، عبدالستار، حمید الرحمن نادان، وقار لایق، شمال نیاز، امجد علی خادم، صادق امنزئی، قیصر علی شاه قیصر کاکا خیل په شمول نامتو سماجی شخصیت حماد خان، شاعر او ادیب عزیز خان عزیز ساقی او حذیفه غونډه کې ګډون وکړ. غونډه کې د لارښود پروفیسر جانزیب نیاز صاحب او د سنګر بانی چیرمن لایقزاده لایق صاحب د تلین شریکې کلیزې غونډې ته حتمی شکل ورکړی شو او متفقه پریکړه وکړې شوه چې کلیزه دستوره به پیښور کې د روان کال 2015 په راتلونکي اکتوبر میاشت کې کولی شي. په دې موقع د کلیزې دستورې دپاره مختلفې کمیټې وټاکلې شوې او ذمهوارۍ ورسپارلې شوې. د غونډې د نظامت چارې د سنګر جنرال سیکرټري فریدون خان ترسره کړې. دویم نشست کې د ډاکټر گوهر علی شاه گوهر په صدارت کې یو آزاده مشاعره وشوه چې نظامت یې حمید الرحمن نادان وکړو. مشاعره کې ښاغلیو ډاکټر کاظم نیاز، پروفیسر سیرمنګل، نورالبشر نوید، فریدون خان، ډاکټر گوهر علی شاه گوهر، حمید الرحمن نادان، وقار لایق، امجد علی خادم، صادق امنزئی، قیصر علی شاه قیصر کاکا خیل او عزیز ساقی خپل کلام واورولو. په معاشر کې بزستا په نوم یادېږم، په جهان کې د په مینه مالا مال یم. خلق ناز په مال دولت او په نسب کړي، خلق ناز په مال دولت او په نسب کړي، زه نازېږم چې ستا د نور جمال یم. خلق سپوږمۍ ته وکتل، زه چا خبر نه کړم، او ته د زخمونو په سودا شوې د ټول کلي مشر، زه د زخمونو په سودا شوې د ټول کلي مشر، زه د زړونو کاروبار وم او ستا د ځوانۍ محبت ما کې یو بوډا محبت، مونږ دواړو پسه نیمګړې نیمه خوا هغې بایللې هر ارمان او جستجو د ژوندون، هغې بایللې هر ارمان او جستجو د ژوندون، چې چا هم کړی په ویره او په غلا. ګل کړم وختونه خو په دشته کې، 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 ولې شوم په ښکلو باندې ګران. په دې موقع عابد علي، فضل الله او نور هم موجود وو. امجد علی خادم، نیاز ادبي سنګر، پیښور.